هیڅ کله د چانه دا پوښتنې چې دي دا مه کوه. هیڅ کله د شنډې ښځې یا د شنډ سړي نه دا پوښتنه مه کوه چې ماشومان دي ولې نشته. ماشومان کېدل د الله پاک په لاس کې دي، او کله چې ته داسې جوړې ته دا خبره وکړي چې ماشومان دي ولې نشته، نو هغوی زړه چې دی په دې باندې ډېر دردېږي، خفه کېږي. دویم، هیڅ کله د یتیم نه دا پوښتنه مه کوه چې مور یا پلار دې کله مړ شوي یا ولې مړه شوي. هیڅ کله د خلکو د خندولو دپاره خپل ملګري پورې مذاق مه جوړوه، ځکه چې دا ډېر دردونکی وي. هیڅ کله د هغه چا نه چې په مخ یې داغ وي پوښتنه مه کوه چې دا مخ دې ولې داسې دی، ځکه چې مخ د عزت او کرامت ځای دی او هیڅوک نه غواړي چې عزت یې تر خپل لاندې شي. هیڅ کله د بېروزګاره شخص نه د خلکو په منځ کې پوښتنه مه کوه چې ولې څه کاروبار نه لري. هر کله چې یو میلمه کور ته راشي نو هیڅ کله میلمه نه دا پوښتنه مه کوه چې ډوډۍ یا چای راوړم، بلکې که د چای وخت نو چای ورته کېږده، او که د ډوډۍ وخت نو ډوډۍ ورته راوړه. کله چې ته دا پوښتنه کوې چې روټۍ یا چای دله راوړم، نو هغه میلمه چې دی هغه شرمنده کېږي، هغه به درته وایي چې نه د ضرورت نشته.